بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې زمون خواږه کتونکي به روغ او جوړ وي. نننی عمل ډیر بهترین عمل دی، دا د پوره هفتې عمل دی. لکه د هفتې چې څومره ورځې دي، 7 ورځې دي، او د 7 ورځو عمل برته خیم. د دې په بدل کې بس کېږي، د دې په بدل کې به دا کېږي چې ستاسو څه قسمه حاجت وي. کاغه د کاروبار حاجت وي، د رشتې حاجت وي، د نوکرۍ څه مسله وي، د بهر ملک د تګ څه بل څه مقصد وي، څه پریشاني وي، څه دشمني وي. او دا یو خبر زما ذهن کې ونیسئ، زه هر د ویډیو کې تاسو ته یو درخواست کوم چې زمانه د هغې ویډیو باره کې تپوس مه کوئ چې کومه ویډیو ما جوړه کړي. اکثر زموږ خویندې یارونه ټلیفونونو کې بار بار د دې وینا سره چې ما ته دا تپوس مه کوئ فلان کې وظیفه چې دا ورکړې وه هغه راته وښایه. نو زه هغوی ته ویم چې ولې هلته ما بل څه ویلي دي. نو په دې مې مه تنګوئ، داسې نمبر زه ډایرکټ بلاک کوم، دویمه خبرې ته نه پرېږدم. سبا به بیا ضروري خبرې خو ستاسو نمبر به بلاک کړي. نو زه تاسو معذرت سره ویم. نننۍ وظیفه دا به زه تاسو ته ښیم. ما په هفته کې 7 ورځې دي او د یو 7 ورځو وظیفه ته به د یو ورځ کې ښیم. انشاءالله العزیز تاسو به خوشحاله که تاسو غواړئ چې الله رب العزت زموږ ټول مشکلات آسان کړي، موږ کاروبار کې برکت واچوي، ملازمت نشته ملازمت راته میلاو شي، رشته د کومې جنکو نه راځي هغې رشته راسي. زه چې کله ویم دا د هر حاجت دپاره ده، نو بیا د خپل حاجت دپاره کوه، بیا پکې دا مه کوه چې ما ته وایې ما دپاره رشتې دپاره وظیفه وښایه او ما د کاروبار دپاره وښایه او تا چې کومه چینل کې ښودلې ده نو هغه صحیح نه ده. دا دواړه ټول یو شان وظیفې دي که نه. دا یو درخواست دی چې دا ګوره ټول څومره چې د حاجت وظیفې د خپل حاجت زړه کې راوله او په هغه وظیفه شروع کړه. نو 7 ورځې دي، که چېرته څوک وایي چې یاره زموږ د ټوله زندګي خوشحاله تېره شي او په سکون کې دې تېره شي او بس مزې او چرچې دې وي او بده ورځ دې ونه وینم، قرضونه دا شیزونه دې نه وي، نو د هفتې په ورځ دې زر ځل چې په ټوله ورځ کې ورته هر وخت کې ټایم میلاو شو، زر ځل دې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد دا ویلی شي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا ویلی شي. مختصر درود ویلی شي صلی الله علیه وسلم ویلی شي. زر کرته بس د خالی په ورځ دا چې تا ته په ټوله ورځ کې څه ټایم څه وخت کې ورته وخت میلاو شو دا کوئ. بیا د اتوار په ورځ په اوداسه کې ښه ښایسته قبلې ته مخ کا او یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین زر کرته دا وایه. د پیر په ورځ په اوداسه کې د ورځې شپه کې تا ته چې کله هم ټایم میلاویږي یا ذوالجلال والاکرام یا ذوالجلال والاکرام زر کرته. او د منګل په ورځ د سې شنبې په ورځ یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات دم زر کرته. د منګل په ورځ سې شنبې په ورځ باندې او د چهارشنبې د بت په ورځ باندې یا ارحم الراحمین دا زر کرته. د جمعې په ورځ باندې یا حی یا قیوم، د جمعرات په ورځ باندې د پنجشنبې په ورځ زیارت په ورځ باندې زر کرته یا حی یا قیوم. او د جمعې په ورځ باندې زر کرته لا اله الا الله الملک الحق المبین. دا مې درته و داسې وظیفې درته وښودې او دا خزانې دي خزانې. چا چې دا وظیفې کولې انشاءالله العزیز د هغه یو کار به م نه بندېږي، یو مشکل به م وله مخې له نه راځي. آسان وظایف دي، بار بار تپوس مه کوئ. اوس دې کې هر سړی چې زما دا وظیفه اوري هغه د خپل حاجت مخې ته کېږي او دا وظیفه دې کوي. او دا خو داسې وظیفې دي که نه چې دې کې که ته کوم حاجتونه نه م غواړې الله رب العزت به ستا حاجتونه پوره کوي. بیا درته وایم جمعې په ورځ اللهم صل علی محمد زر پیرې، د اتوار پښتو کې ورته اتبار وایي او د دغه په ورځ کې ورته یکشنبه وایي. د دې په ورځ یا رب العالمین زر کرته، پیر په ورځ یا ذوالجلال والاکرام زر کرته، منګل په ورځ سې شنبې په ورځ یا قاضی الحاجات زر کرته، د چهارشنبې په ورځ یا ارحم الراحمین زر کرته، د جمعرات د پنجشنبې په ورځ زیارت په ورځ یا حی یا قیوم زر کرته او د جمعې په ورځ باندې لا اله الا الله الحق الملك الحق المبین
دا چې څوک وایي الله رب العزت به د څومره حاجتونه دي بغیر د دې وینا چې کله مو یا الله زما دا مشکل آسان کا دا مسله مې حل کا دا مسله مې حل کا الله رب العزت به دغه مشکلات حل کوي. موږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، مو سره اوسئ ان شاء الله العزیز. د یو نوې ویډیو سره به تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.